سلامونه دوستانو، ګوټن مورګن، سهار مو بخیر. دوستانو، کله چې موږ چاته وایو ته چیرته ځې یا چیرته ځې ته، د مثال په طور زما ملګری دا ورته وایم چې خان چیرته ځې ته، نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: کان wohin gehst du. wohin gehst du. خان wohin gehst du. wohin مطلب چیرته، gehst مطلب تللو ته وایي، او دو مطلب ته. په جواب کې د مثال په طور موږ وایو وایي زه پیرود یعنې شاپینګ ته ځم، نو دغه جمله بیا په الماني ژبه باندې داسې وایو: ich gehe einkaufen. ich gehe einkaufen یعنې زه پیرود یعنې شاپینګ ته ځم، سودا اخیستلو ته ځم. بیا دوستانو، موږ اکثر دوستانو ته وایو که نه چې ما ته هم یو څه راوړه، ما ته هم یو څه راوړه. بیا دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: bring mir auch etwas. bring mir auch etwas. bring مطلب راوړل، mir ما ته auch هم etwas یو څه، ما ته هم یو څه راوړه.